فی سجوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا ډیره کوله. دا دومره قیمتي دعاګانې دي که یو دعا دې پکې یاد کړه او الله دې قبوله کړه نو دنیا دې مو ګټله او آخرت دې مو ګټو. اوس دې دعا ته ګورئ څومره ښایسته دعا ده او بیا د افسوس دې مقام ته ګورئ. دا زه شرطیه نویم چې دا په دې جومات کې ناستو ډېرو ته نه ده یاده او یا زما دا بیان چې څوک ګوري او څوک یې اوري دوی ته هم نه ده یاده. الا من رحمه ربي هغه به لږ خلک چې هغو ته به دا قیمتي دعا یادوي ځکه چې موږ ته کوم منځونه ښویې شوي دي اوس په هغې کې دغه د سبحان رب العظیم په رکوع کې وایو سبحان رب الاعلی په سجده کې وایو بس که وخت ډېري د دې ګردان کوه په مخه یې وایه خو بله دعا نه ده ښویې شوې بس دغه یو دا و د هغې معنی موږ ته نه ده معلومه چې ویلي سبحان رب الاعلی څه مطلب دی اوس لږ یې نو دې لمونځ کې به خوند د کوم ځای راشي. اوس مخکې به حدیث راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله انسان سجده ولګي الله ته ډېر نږدې شي نو چې په زړه م څه یې هغه وغواړئ موږ ته څه یاد نه دي نو څه وغواړو. بل دا چې غواړي خو هغه څوک چې چا ته څه مسله وي که نه موږ خو بدماشان یو زموږ خو څه نه دي په کار. الله په مخ کې عاجزي کوم ځای کې ده کوم ځای کې موږ الله ته لاس اوچت کړي جړلي هم دي. دا دعا یو عبادت ته ناشنا نن سبا ورک شوی دعاګانې غوښته ختم شوي. د اذان او د اقامت په منځ کې به څوک ویني نه چې دعا غواړي په سجده کې به څوک ویني نه هسې چا لاس نه بس هغه کشتي مغه عادتي غوندې کې دعاګانې دي منځ نه پاتې چې 2 سیکنډ لاس اوچت کړي او بیا یې مخ له رواچي. نو دعا خو هغه سړی غواړي چې ورته یادوي او دویم چې څه ضرورت یې الله ته ضرورت یې ډېر مسلې دي ډېر کارونه دي نو بس الله ته مخې ته کوي. چې سړی الله ته ډېر زیات نږدې دی او څه ورته ونه وایي څومره د خفګان خبره ده. ته د وزیر اعظم او باچا سره میلاو شي او صدر سره او تا ته دا ووایي هغه سیکرټري صاحب چې دننه کمره کې ګورې ته باچا صاحب سره ډېر نږدې کښېنې نه که څه کار دی بیا ورته ووایه ستا به څومره کارونه وي نه ختمېدونکي کارونه به تا سره یو نه ختمېدونکی ملف او فایل به تا راغستی چې اوس دا موقع ده ګوره دا موقع په ورځ کې څو پیرې موږ ته میلاویږي چې ته اوس الله ته ډېر زیات نږدې که څه وی ووایه او هم پکې څه نه وایو څومره د افسوس خبره ده. دې دعا ته غوږ کښېږدئ او حیران به شي څومره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله زما ټول ګناهونه وبخه دقه وجله یا الله که وړه ګناه ده او که غټه ده ویې بخه و اوله و آخره یا الله اولنی و آخرنی ګناه راته وبخه وعلانیته و سره یا الله که پټه مې کړې ده ویې بخه او که مې ښکاره کړې ده یا الله ویې بخه. رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی چې دا دعا الله ستا قبوله کړه کومه ګناه ستا پاتې شو کومه یې پاتې شو. اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله ټول ګناهونه وبخه دقه وجله لوی ګناه وړه ګناه اوله واخره اولنی و آخرنی علانیته وسره یا الله که پټه ده او که ښکاره ده ویې بخه او الله ستا دا دعا قبوله کړه ته نور د الله نه څه غواړې ټول هر څه پکې راګیر شو که راګیر نه شو. د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابي هغه په دې دعا کې راګیره شوې ده. چاته یې ده دا دعا بارک الله فیک دلته چاته یې ده علانیته وسره ښایسته دعا ده یادوي به که نه یاد یې کوي دا بیان بیا به واورئ بیا به یې راواړوئ په هر ځای کې دا بیانونه بیا الحمدلله میلاویږي. دا دعاګانې ته ولیکئ نوټ کړئ. نن سبا ما تېر شوي درس کې د ملګرو ته ویلو چې نن سبا خو اسانه مسله ده په دې نېټ کې چې کومه دعا وراچې ټوله در وباسي سره د زیر زبر
د زیر زبر به لره وباسي ځان سره نوټ که په کاغذ ولیکه په مخه یې وایه چې تا ته یاده شي. وعن عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وی د شپې را پاسېدم نو هغه را سره په تولۍ کښېنه و فالتمسته نو بیا مې پسې ګرځېدم نو زنانه چې خاوند ونه مومي په تولۍ کې بیا د هغې زړه ته قسمه قسم خبرې هم راځي هغه خاوند زه هغه یادوم چې د کومو ښځې ډېري یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په دې اخرنۍ حصه کې الله ورته وویل لاړ شه د بقي والا دپاره بخانه وغواړه د شپې جبریل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بس هغه د شپې ووتو داسې چې څوک راپانیسي نو بس د عایشه رضی الله عنها پسې چې دا راپاسېده ویې کتو کټ کې نه وي بسې لاړه چې ویې کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقي نه را روان دی بس دی بیا په تادۍ کې چې دی واپس کور ته راغلی د هغې مطلب دا چې بهر یې ګورم چې د بلې ښځې کوټې ته بتلی وی یا رسول الله دا ټیم راووي الله راته وایي چې بقي والا دپاره بهانه وغواړه هغې له تلی و نو بیا عایشه رضی الله عنها وی زما په سر باندې دړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وا رأسا په سر خو زما دړلی سم مات شو او دا د هغه بیمارۍ ابتدا و چې رسول صلی پکې وفات شو او بیا ورته رسول صلی وایي ستا څه که ته مړه شوې نو زه به دله کفن درکړم زه به دې ولامبم زه به دې ښخه کړم زه به د باندې جنازه وکړم نور ته څه غواړې پیغمبر به دله هر څه وکړي هغه ورته بیا ووایي وایي ته خو بلې ښځې خواله ځې نو د زنانه دغه یری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه مومو فلتمسته ومې لټاو و دا لاسې داسې و کوم ځای کې دی ګوره نو هغه د شپې د هغه څه کار و د خپل رب سره به یې جرګه و فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان نو زما د لاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دواړو خپو په دې خېټه باندې ولګېدو او دواړه خپې ولاړې وې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده لګولې وه په منځه کې و تهجد یې کول چې لاس یې داسې وو بس دواړه لاسونه یو لاس د رسول صلی د دواړو په خپو باندې د رسول صلی په دواړو خپو باندې ولګېد بطن د خپې دا خېټه لاندینۍ حصه په دې ولګېد او دواړه ولاړې وې دې ځینې دا مسله راوځي ګوره چې په سجده کې به دواړه خپې یو ځای کې دا مسله ترې راوځي کله دې سجده ولګوله که نه نو خپو سره به څه کې یو ځای کې به دواړه یو خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي بله فایده به کې دا هم ده چې دې سره عورت هم پټي یو حدیث امام حاکم رحم الله راوړی دی په هغې کې عایشه رضی الله عنها ښه واضح ووي راسا عقبیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړه پوندې د یو بل سره لګولې وي بعض علما دا حدیث ضعیف کوي خو دا وایي خبره کمزورې ده او صحیح خبره ده چې دا حدیث سندن صحیح دی نو کله چې د سجده ولګولو نو د خپو سره به څه کې دواړه به یو ځای کې او د ګوتې به راماتې کې چې مخه یې کم طرف ته شي قبلې ته شي وهو یقول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا دعا غوښته به سجده کې لیکي اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک یا الله زه ستا په رضا سره پناه نیسم ستا د غصې نه وبمعافاتک من عقوبتک او یا الله ستا د معافۍ په وسیله باندې زه پناه غواړم ستا د سزا ورکولو نه ته چې کومې سزاګانې ورکوي الله د هغې نه پناه غواړم واعوذ بک منک
او یا الله پتا پوری پنانی سما دا هغه عذابونو نه چې ته ورکې لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله زه داسې ثنا او صفت ستا نشم راګیرولی لکه څنګه صفت او ثنا چې یا الله تا د خپل ځان ویلی ده الله خپل ځان ښه پېژني موږ به د الله څه صفت وکړو رواه مسلم ده حدیث امام مسلم راوړی ده بله دعا شو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ده شاته يا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بارك الله فيك بل شاته يا ده كنا ده بارك الله فيك يودا دعاء وسرش دي حديث کې بل مسله ثابته شو چې د زنانه د بدن که سیسه د نارینه سره ولګي نو د سپینه ماتیږي په دې کې رد شو امام شافعي په مذهب والا باندې ځای کې دا دي چې زنانه سره د لاس ولګېدو نو اودس شو مات شو نه صحیح خبره دا ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی چې څو پورې تا نه ستري نه اودس نه ماتېږي او دا بس خلک موږ ته وایي دا د امام شافعي مقلدین دی وایي که موږ د امام شافعي مقلدین یو موږ هم دا مسله داسې بیانولی او دا خبره کمزوري ده بعض وی د دوی زمونږ د امام سره یې نه لګي بس د هغه مسله کمزوري کوي نو موږ خو دې ځکه وایو چې د هغه دا مسله څه ده دا مضبوطه ده خو وجه څه ده وجه دا دی چې موږ د دلیل سره تاویږو راتاویږو بس دلیل که د امام شافعي سره مضبوطي وي دا خبره مضبوطه ده دلیل که د امام ابو حنیفه سره مضبوطي وي دا هغه مضبوطه ده خو دا ټوغې نشو کولی د دې بازو لکه یو کتاب ما تاسو ته ویلي حج کې یو کیرلا والا سره میلاو شو انډیانو نو په انډیا کې دا کیرلا علاقه چې ده دا د امام شافعي په مذهب دي باقي چې کوم مسلمانان دي په انډیا کې د امام ابو حنیفه په مذهب دي لکه زموږ د خلکو په شان دي خو دا کیرلا علاقې والا چې دي دا د امام شافعي په مذهب باندې دي نو د هغه سره یو کتاب په اردو کې به یې کې لیکلي و چې کله ته لاړ شي حج طریقه پکې وه او اودس کې د طواف دپاره نو دا به په دې نیت وکړي چې د امام ابو حنیفه په مذهب یې کوو ولې ځکه چې ته به په طواف کې د ښځو سره لږې رالږې نو زموږ په مذهب کې خو اودس ماتېږي او د امام صاحب په مذهب کې اودس نه ماتېږي نو ته به اودس وکړې چې دا د امام صاحب امام ابو حنیفه په مذهب شو او چې کله دې طواف ختم کړو نو بیا به واپس د امام شافعي مذهب ته بیا به راواوړي صرف لږ ټیم له به ور واوړي چا ته د امام ابو حنیفه مذهب ته بیا به ترې واپس راواوړي پاتې کېږي او پکې نه نو خو دا ټوغې نه ټوغې شو الله دې دې حالاتونه موږ ساتي د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء رواه مسلم په دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې بنده چې کوم ټیم کې الله ته ډیر نږدې کنه هغه د سجدې د وخت فاكثروا الدعاء نو دعاګانې ډېرې غواړي دا مسله مخکې تېره شو دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي او لازم نه ده چې دې ټیم کې به تا هغه دعا وایي کومه دعا چې ثابته ده ثابتې دعاګانې هم ویلی شي او غیر ثابتې دعاګانې هم ویلی شي دلیل پې څه دی چې غیر ثابتې دعاګانې هم ویلی شي دا پې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام امر وکړو وی فاکثروا الدعاء نو دعا ډېره زیاته غواړئ
عام اجازت یې ورکو دی نه دي ویلي چې صرف هغه دعاګانې غواړي کمې چې زما نه ثابتې وي کمې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او ته یې غواړې خو ډېرې زبردستې دعاګانې ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې جامع دعاګانې یعنی هره مسله پکې راګیره او که دین علاوه هم یو سړی ځان له دعاګانې غواړي نو په دې کې څه حرج نشته که هغه دنیا